ذکر بالجهر جائز دی کولی دا څوک چې ناجایز نه دي پټ کولی شو نه ښکارا کولی شو نه پټ واله جو نه ښکارا واله دي موږ په دواړو عمل کوو د دواړو دپاره شواهد موجود دي نو ټولو وایي سبحان الله خیپتیز وایي سبحان الله مونږ د ذکر لالچین یو مونږ د جنت لالچین یو مونږ حریص د رب د رضا نو چې په څه طریقه باندې رب رضا کیږي مونږ باغه طریقه خپلو دیوبند کې شرک بدعت نشته دی کشته دیوبند او وسره چې کوم دی بدعت نه یوځای کیږي چرته به هم یوځای نشي لیکن زمونږ علاقو کې اوس شروع شوي دي یو څو تنه به ناست دي په زوره به ذکر کوي په زوره به ذکر کوي بیا وایي دیوبند کې شته دیوبند کې نشته دی مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمن په علوم دیوبند فتاوا کې وایي ذکر په زوره نشته رو رو دی ذکر په زوره رو رو دی داغه استادان وایي ذکر رو رو دی داغه شاګردان وایي ذکر رو رو دی زمنګا ائمه کبار وای ذکر رو رو دے کم ځای کې په زوره دی زما روره هلته په زوره اب څنګه اذان دی اقامت دی خطبه ده شپې منځونه دي تلبیه ده دا په جهر وای دا به اذان حکم راغې وی بلال ته ووایه فانه اندع صوتا منک دغه آواز اوچت دی دغه آواز څه دی نو کوم ځای کې جهر دی هلته جهر دی کوم ځای کې اخفا ده هلته جهر جهل دی ماشاءالله امام اعظم ابو حنیفه متعلق کبیری کی راضی ولی ابی حنیفة ان رفع الصوت بذکر حرام مخالف لقوله تعالی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا ته څنګه دیوبندي موږ ته وایي دا دیوبندی نه دی بدعت خاوند دیوبندي شو د سنت خاوند دیوبندي نه شو دربندي شو زما په خیال وی د اهل سنت نه دي نو بدعت کوي نو هغه اهل سنت شو بدعت نه کوي نو هغه وی د اهل سنت نه بار دی او دې پسې موږ نه کېږي دا یو فتنه جوړه شوې ده عبدالله ابن مسعود ته چا وویل دلته حلقه جوړئ ذکر کوي دا شامی کې هم راځي دا مدخل کې هم راځي دا شادیبي کې هم راځي دا مجالس الابرار کې هم راځي ما تعالو وای چې علي وای نو راغې څوک چې ما پیژني نو ما پیژني څوک نه پیژني زه عبدالله بن مسعود ما دا تاسو کوم حلقه جوړه دا لګیایئ نو نبی علیہ السلام داسې نه ده کړې ثيابه لم تبل وانیته لم تکسر او مفتحی باب الضلاله الى ان اخرجه من المسجد دا عام کتابونو کې راځي دا به زده کوئ انشاءالله بیا به ستا په سمجھ کې راشي امام ابو حنیفه وایي چې رفع د صوت په ذکر حرام دا منع دا بدعت لفظ راځي کبیری شرط منیت المصلی زړې نسخې که ته ګورې ته زما رورې ته به غوړې خبرې کوې ته به پرېږدې سپورې کبیری کې 525 صفحې کې ګورې تا ته مخامخ داسې ښکارېږي ماشاءالله مجالس الابرار کې به تا ته ښکارېږي حلقه جوړول یو ځای ناسته او بیا په زور جهر کول دیوبند په تحریک کې نشته دی که زه تاسو ته حوالې شروع کوم تاسو به حیرت کې پاتې شئ دا خلک ناخبره دی دا به خبره